22 رجب صحابی رسول کاتب وحی امیر المؤمنین سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه د شهادت ورځ ده. دغه متعلق څو خبرې درته بیانوم. حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د هغه خوش نصیبه انسانو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جلیل القدر صحابي او پرشتہ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم برادر نسبتی او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه هغه خوش نصیبه انسان ده چې د ډیره وخت پورې د حکمرانی کړې ده. حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه هغه خوش نصیبه انسان ده چې د ډیره وخت پورې د مسلمانانو خدمت کړې ده، د هغه سعادت ورته ملاو شوی ده. او حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډېر دعاګانې منقولې دي او داسې لسان نبوت نه حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د پر ډېر زیات بشارت هم منقول دي. او حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دا تقریبا 19 کاله د 64 لاک مربع میل یعنی په نیمه دنیا باندې د حکمرانی کړې.